د شپې له خوا نه یوه سیادانه وخورئ، بیا تاسو په خپله داسې کمال وګورئ چې په ټول عمر کې به حیران پاتې شئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو برتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل ونه وي سبسکرایب کړئ، نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې ورسره د ګونګۍ نشان ووهئ. مننه. اکثره عربان او تورپوستي ولې د سیادانې څخه ډېره ګټه اخلي؟ آیا د دې راز څخه خبر یاستئ او که نه؟ د دې راز خو داسې دی چې هر کله تاسو سیادانه یا توره دانه چې ورته وایي چې ډېر خلک یې هم دلته هم استعمالوي، خو په دې باندې نه پوهېږي چې آیا د دې نور کوم کرنډونه دي چې باید موږ او تاسې په هغو نورو فایدو هم وپوهېږو. درې مهمې غټې فایدې به زه تاسو ته وښیم. لومړۍ فایده خو یې دا ده چې هر هغه انسان چې شکر لري، یعنې کوم خلک چې شکر لري نو دوی کولی شي د سیادانې څخه استفاده وکړي، یعنې د دوی شکر به انشاءالله په کنټرول کې وي. دوم، کوم خلک چې د معدې فشار یعنې د معدې تیزابیت چې لري، چې خلکو ته د معدې تیزاب لري یا هم جوش لري، نو کولی شي د سیادانې څخه د استفاده وکړي. سیادانه تر ټولو بهترین شی ده او کولی شي چې سیادانه د انسان هغه چې په معدې هضمي سیستم کې مشکل لري نو کولی شي استفاده ترې وکړي. تر ټولو مهم خو دا دی چې ډېر خلک نن سبا خو تاسې لیدلي هم چې ډېر خلک د جنسي او له خوا نه ډېر ځورول کېږي، یعنې جنسي کمزورتیا یې بیخي زیاته وي او نه شي کولی چې ډېر په خوند سره سیکس وکړي. نو تاسو کولی شئ چې سیادانه عسل یعنې شات ګبین چې ورته وایي له دې سره ګډ کړئ او د یو ګیلاس شیدو کې واچوئ او هر سهار یې په نهار یې وڅښئ. تر یوې میاشتې پورې دغه وکړئ. د دې سره به ستاسو درې واړه مشکلات حل کېږي. که څوک د وینې که څوک د معدې تیزابیت لري یا هم شکر لري او یا هم جنسي مشکلات لري، نو کولی شي په دغه طریقې سره خپل دغه ټول مشکلات له یو نسخې سره د منځه یوسي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب هم وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.